مبارکی څنګه ده دې کې لسې منه نه ده راغلې خو په دې دور کې زما د علم مطابق دا دنیا د دې کافرو نه ډېره مرعوبه ده او ډېره متاثره ده او دا خلک خپلې سالګرې مناوي چې نوی کال کله ولګېد نو د پلاني سالګره ده هغه سالګره ته خلک کیک مې وړي او د هغه کیک پرې کولی کېږي هغې دپاره څه خلک را جمع کړي لاس کې څه چاړې ماړې ورکړي او څه افتتاح شان کېږي او د هغې کې څه پیته شان یې هغه کټ کوي دا طریقې د عیسایانو دي دا د مسلمانانو نه دي نو په دې طریقه چې څوک دا مبارکیانې کوي نو دا د هغه عیسایانو تأثر دی بله دا چې زموږ نبي 2-3 کاله زندګي تېره کړ ده او 70 کال په سر کې نبي سم صحابو له د کال د سر داسې مبارکي نه ده ورکړې سوا د دې نه چې رمضان به کله داخل شه نو خلکو ته ویل شهر مبارک والله دې تاسو د عباداتو توفیق درکړي داسې به ویل یا دا شعبان چې کله داخل شو شعبان بارکه به داسې ویل چې الله شعبان داخل کړ الله دې زموږ دپاره د مبارکه میاشت وګرځي او په دې کې موږ تیاری د رمضان کوو داسې به ویل خو دا یو بل له مبارکي ورکول دا ماته چېرته په سلفو کې معلوم نه دي او قرآن و حدیث کې موږ ته دا خبره نه ده معلومه چې صحابه په دور کې یا د نبي په دور کې خلکو یو بل له نوي کال مبارکي ورکړي او دې وخت کې دا سالګرې مالګرې دا سوچه بدعت د سراسر بدعت دی دا حکمرانان او دا عام طبقې خپلې سالګرې مناوي او به کې خلک را جمع کوي او ډوډۍ پکې دا طریقې د سلف او د صحابو نه وي دې وجه نه دا بعضې اجتماعات کول او د عبادت په نوم باندې کول او هغې له د عبادت او بندګۍ نوم ورکول او یو خاص رسم له هوا ورکول خلک جمع کول دا طریقو نه ځان ساتل پکار دا تکلفات دي بعضې د بدعت په درجه کې بعضې د شرک په درجه کې بعضې چې د دین نوم وله ورکوي بیا به دې نه خرافه او شرک جوړېږي او که دین نوم نه ورکوي داسې رسمونه دي وقت ضایع کول دي لهذا د دې سالګرو مالګرو څه مبارکۍ د ثبوت ماته د قرآن او حدیث نه معلوم